که زموږ ظالمې او وحشي قواوې ولاړې خیر به مو نه وي. ذبیح الله مجاهد کټ د کرزي نظر ته ورته نظر لري. دوی په دې باور دي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان په خپله د سولې لور ته تللی شي. مجاهد زیاته کړې رښتیا خو دا دی چې پر ګران هېواد د متحده ایالاتو او د هغو د ملاتړو یرغل د جګړې اصلي لامل دی. کله چې د دغې نامطلوبې جګړې دغه لامل له منځه ځي نو منطقي خبره ده چې جګړه به پای ته رسیږي او سوله به د هغې ځای نیسي. طالبانو په ډېر احتیاط خپل نظر داسې ښودلی چې ګواکې امریکې متحده ایالات د افغانستان ته نورې وسلې هم نه ورکوي. خو کرزي او افغان حکومت په بیا له متحده ایالاتو څخه دا غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د خپل پوځ لپاره له متحده ایالاتو څخه وسلې او نور نوي او پرمختللي تجهیزات غواړي چې په همدې موضوع په کابل کې خبرې هم روانې دي. طالبان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل یو داسې حکومت خبره کوي چې په افغانستان کې د سولې لور ته لاره هواروي او د افغانستان د ټولو قومونو په جوړ حکومت وي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي د افغانستان اسلامي امارت پلان لري چې د افغان ولس په مرسته د یو بین الافغاني هوکړې لپاره لاره هواره کړي. د علماو، د خیلونو له مشرانو، محصلینو، زده کوونکو، مدني ټولنو، جهادي قومندانانو او نور اړخونو سره د راتلونکي په هکله سلا مشورې وکړي. د هغوی د مشورو په رڼا او د بین الافغاني هوکړې پر بنسټ به کارونه انشاءالله العزیز مخ په وړاندې ځي تر څو په ګران هېواد افغانستان کې د ولس د هیلو سره سم یو ټینګ د شریعت په اصولو ولاړ داسې اسلامي حکومت جوړ شي چې په هېواد کې د میشتو قومونو او د ټول ولس د ازادۍ، حقوقو، ښېرازۍ او سوکاله ژوند ضمانت ورکړي او د جګړې، نفاق او یو د بل ناحقه وینو تویولو رواج ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي. په کابل کې ځینې شنونکي د طالبانو وروستۍ څرګندونو په هکله وایي چې د ذبیح الله مجاهد وروستنۍ څرګندونې د طالبانو د دریځ په نرموالي کې یو روښانه څرګندونه ده. که طالبان د خپل وروستي نظر په دریځ ټینګ او کلک ودرېږي ښایي په ولس کې خپل ملاتړ او پلویان نور هم ډېر کندي. په تاجکستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر رستم نظروف وایي داسې نه څرګندېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په امنیت او هلته د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ وشي. نظروف پرون په دوشنبه کې د تاجکستان او روسیې د کورنۍ چارو د وزارتونو په ګډه غونډه کې دا خبرې وکړې. د زیاته کړه چې که چیرې په افغانستان کې د نشه یي توکو د جوړ او قاچاق څرنګوالي ته وکتل شي نو دا ټکی د هم په پام کې ونیول شي چې نړیواله ټولنه په راتلونکو 2 کلونو کې خپل ځواکونه د دې هېواد څخه باسي. نو داسې انګیرل کېږي چې په لنډ راتلونکي کې به په دې هېواد او سیمه کې وضعیت کړکېچن وي. نظروف ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روان کړکېچ د پایلو د محدودولو لپاره باید د روسیې او تاجکستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو ترمنځ همکارۍ پراخه شي. د زیاته کړه چې د نشه یي توکو د ګواښ د مخنیوي لپاره د اغېزمنو سیمه ییزو همکاریو په مټ یو نړیوال دریځ رامنځته کېدلی شي. تاجکستان د پخواني شوروي د هغو جمهوریتونو څخه دی چې د افغانستان سره تر نورو زیاته ګډه پوله لري. په تاجکستان کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې څه باندې 3300 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي دي. دا اندازه د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی څرګندوي. د افغانستان بل ګاونډی ازبکستان وایي چې تیر کال په دې هېواد کې لږ تر لږه 5400 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي وو. د ازبکستان د حالاتو څارونکي په دې باور دي چې د هغو نشه یي توکو زیاته برخه چې په افغانستان کې جوړیږي د آمو سیند له لارې تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول کېږي. د امریکې متحده ایالاتو او ازبکستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارو د 15 په ورځ د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. درنو لیدونکو دا کورني خبرونه لږ ځنډ وروسته نړۍ دا وخت مه هېروئ ملتیا مو وکړئ. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم نړۍ دا وخت د مصر لوی څارنوال د ولسمشر دا امر رد کړ چې له واک څخه لرې شي. عبدالمجید محمود بیا دا خبره تکرار کړه چې د خپله څوکۍ پرې نږدې او د ده په خبره اساسي قانون ولسمشر ته دا واک نه دی ورکړی چې د له واک څخه لرې کړي. نوموړي ویل لکه څنګه چې ما پرون په خپلو خبرو کې وویل زما دا تبصره د اخوان المسلمین ټولو غړو پورې اړه لري. زه به د دوی له خوا اغېزمن نشم. ما د ولسمشر او پارلمان د مشر په حضور کې هم دا خبره کړې ده چې زه خپله څوکۍ منم او د خپل ځان، خپل مقام او د لوی څارنوال او قاضیانو د خپلواکۍ دفاع کوم.
د ولسمشر او څارنوال ترمنځ دا کړکېچ په داسې حال کې پورته شوی چې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي ډلې اخوان المسلمین غړو پر څارنوال تور پورې کړ چې د پخواني ولسمشر حسني مبارک د مهال د چارواکو د محاکمې لپاره کمزوري اسناد برابر کړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې د ولسمشر د ملاتړ او د هغو د مخالفانو ترمنځ په تېرو 3 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره خوډاپ شوی دی. د ډبرو په ګزارونو تر 100 زیات کسان ټپیان شوي دي. لیبرال او سیکولر فعالانو پر اخوان المسلمین تور پورې کړی چې هڅه کوي د مصر پر واکمنۍ منګولې ټینګې کړي. عراق غواړي چې د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره له چک جمهوریت سره د شوي هوکړه لیک له مخې د $1 میلیارډ په ارزښت 28 پوځي الوتکې واخلي. د عراق د صدر اعظم ویاند وویل د دغو الوتکو لومړۍ به تر راتلونکو میاشتو پورې عراق ته راورسیږي. عراق به 40 چیکي الوتکې چې جنګي او روزنیزې ځانګړتیاوې لري واخلي. له 2003 کال را په دې خوا کله چې امریکا په عراق برید کړی د عراق هوایي ځواک تر اوسه بیرته نه دی فعال شوی. د جمعې په ورځ د مصر په مرکز قاهره کې د حسني مبارک د رژیم د چارواکو د محکمې د حکم پر ضد اعتراض کې لاسونه واچول شول. په دې چارواکو تور و چې د لاریون کوونکو پر ضد ناوړه چلند کړی، خو محکمې دوی ته برات ورکړ. محکمې د څلورنۍ په ورځ ویلي وه د دې کسانو د محکومیت لپاره هیڅ شواهد نه دي موندلي چې په دې چارواکو کې د حسني مبارک په رژیم کې د پارلمان رئیس فتح سرور هم شامل و. د جمعې په ورځ په زرګونو کسان تحریر میدان ته راټول شوي وو چې د محکمې حکم پر ضد اعتراض کوونکو هم پکې ول. د جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړو او مخالفانو یو پر بل د ډبرو او بوتلونو ګزارونه وکړل. روغتیایي کارکوونکي وایي په نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي. مصر تر اوسه نوی اساسي قانون او پارلمان نه لري. د اساسي قانون د مسودې پر سر د اسلامي سختدریځو او لیبرالانو ترمنځ شخړې روانې دي. درنو لیدونکو دا او کورني او بهرني خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړل، ملتیا مو مننه. ښه ددان او بریالي اوسئ. او اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل نن لمر د تودوخې لوړه درجه 25.8 درجې. سبا کابل تیز باران د تودوخې لوړه درجه 23.10 درجې. نن ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 26.15 درجې. سبا ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 26.12 درجې. نن کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 29.8 درجې. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 29.10 درجې. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.10 درجې. سبا مزار شریف ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 28.12 درجې. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 28.10 درجې. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 29.14 درجې. نن پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 32.18 درجې. سبا پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 21.18 درجې. همدارنګه کوټه نن لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9 درجې. سبا کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 25.10 درجې. دا د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه تاسو ته وړاندې شو. نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو روپۍ په وړاندې داسې بدلېدي. یو امریکایي ډالر اخیستل 2.50 افغانۍ 8 پوله، خرڅول 2.50 افغانۍ 28 پوله. یو یورو اخیستل 20 افغانۍ 19 پوله، خرڅول 20 افغانۍ 9 پوله. یو انګلیسي پاوند اخیستل 3 افغانۍ 48 پوله، خرڅول 3 افغانۍ 22 پوله. د اماراتو یو درهم اخیستل 14 افغانۍ 15 پوله، خرڅول 14 افغانۍ 15 پوله. زر پاکستانی کلدار اخیستل 540 افغانۍ، خرڅول 555 افغانۍ.
زر ایرانی تومنه اخیستل 12 افغانۍ خرڅول 18 افغانۍ. زر هندي کلدار اخیستل 991 افغانۍ خرڅول 1000 افغانۍ. دا د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو روپیو بیې.